السلام علیکم ملګرو. روان یو اکاډمۍ ته او واوره هم شوې ده، ښه ټیټه واوره شوې وه بېګا، خو بیا ور دی د واوره او روان یو اکاډمۍ ته. په لاره باندې روان یو، ګاډی هم نشته، پیاده ځو څه ځای پورې به ځو انشاءالله. بیا به انشاءالله ګاډی راشي نو ګاډي کې به ځو. دلته لږ ساعت کېناستو، د ګاډي انتظار مو کوو. ګاډي میلاو نه شو، ضیاءالله ته مې ویل چې ځه چې ځو. پیاده ځو، روان شو د ګاډي په تلاش کې. نو ګاډی اخر راغی، ګاډي ته وختو، ګاډي کې روان شو. نو اخر بازار ته راورسېدو او روان شو. نو روان شو اکاډمۍ په طرف، ضیاءالله مخکې او زه ورپسې په دې لنډه کوڅه کې وروتو. روان یو په دې تنګه کوڅه کې ورته لنډ وروتو. بیا په دې ځای کې مې یو شارټ ون کلیپ وایي د بازار مانځو. بیا روان شو د اکاډمۍ په طرف روان شو، ضیاءالله مخکې او زه ورپسې. نو اخر هم اکاډمۍ ته راورسېدو، ټیچر لا نه و راغلی، مونږ لږ کېناستو غرمو ته، غرمه راختلي وو لږ لږ. نو اخر هم کلاس ته رالو، کلاس هم واخیستو، کلاس کې ناستو. نو اخر هم روټۍ راوړه او نیمبو هم پرې ور وڅڅاو. ضیاءالله پرې نیمبو ور وڅڅاو او په دې روټۍ باندې ما او ضیاءالله داسې سر وګرځاو. بیا د هغې نه بعد رالو بازار ته او ګاډي نه و، حالات مو ډېر خراب وو. بیا د هغې نه بعد ښه ګاډی میلاو شو، جوړه روان شو کور ته، د کور په طرف. دې کې مې ته یو شارټ ون کلیپ وایست. ضیاءالله ته مې وویل چې څنګه چل دی، ښه یې؟ ضیاءالله پکې هم سلام وکړو. بیا مې د هغه نه بعد وکړه مونځ مې وکړه، پوره 10 رکعته مونځ مې وکړو. بیا د هغې نه بعد ټوایر دلې ته او ضیاءالله ته مې وویل چې ځه چې ځو لږ ګپ ولګو. نو راووتو، لږ ګپ مو ولګاو او لږ شارټ ون کلیپ مې هم واخیستو. بیا د هغې نه بعد مونځونه وکړله او جومات نه را روان شو. بیا د هغې نه بعد چې مونځ هم وکړه نو بیا روان شو د اور په طرف. هلته مو څه ځای کې اور بلو. نو ضیاءالله دا شنه پوکې شروع کړي وو، اور نه بلېدو. دې ځای کې مو ډېر ګپ شپ ولګاوو. نو اخر هم د ماښام اذانونه وشو، مونږ روان شو د جومات په طرف. جومات ته روان شو، ناوخته هم خو اخر هم جومات ته راورسېدو. نو مونږ به وکړو مونځ او تاسو مونږ ته اجازت که ویډیو مې خوښ شوي یو لایک ضرور ورکړئ.